ډېر مو چک کړل د کښلي مسلمان چې زه درته بشري شم لږه وطن انجو وطن تاسو مشران د چک کړل کوم یو نه درته وښایم وکیل څه شی صفا خبره چاته نه کړي دا د میشتو ساسي وروڼه دي دا د میشتار غرون دي اوس زه وایي چې په وزیرستان نه چې کله د جهاد خبره کېږي ور په وزیرستان نه د قربانۍ خلکو جهاد که نشته که شته علمونه مشرونه چې څومره کادر وزیرستان خلک دی په یو قوم کې نشته که شته نشته د طالب د مجاهد چې څومره کادر په وزیرستان و په اوتمنځای کې دی دومره په یو قوم کې نشته لکه دغه خلک سره چې کادر دی زه دغه خلکو نه یو ډیمانډ کوم زه تو زیا ورور نه یم بیا چې زه تو زیا ورور یم زه د زیا ورور ګڼم یا تو په سر د مو مې لړاګې دي یا تو په سر د ته په سر باندې مو خلک جیلي ته تللي دي میں 100% مطلوب کسون پیغسته مطلوب کسون دا نور ګناه نه و دا دغه خلک په سر بیا چې زه تو په سر مو مې لړانګېږي زه قرباني ته تیار چې مې دا تو په سر ړنګه شي ته مې غازي یې ته مې بدماش یې ته مې مجاهد یې اوس د منم دا ته د مو په علاقه کې دا مو په وطن کې دا مو نه خرابوي دا مو تر سره چا د مو سره وطن دا مو داسې عزتمنه قبیله تر سره چې یو ګوته چانه ولدل یو ګوته په کمپینه کې پندتلې وسه په کمپینه کې پندېږي بیا ته د موسی ورور نه یې بیا چې زه په ټول لانکا مو تو سره قربانه کوي قسم په الهي چې دا ته چې خیر نوستي او کومه خلک ورو چې څوره قربانه او څومره قرباني مو ته خلک سره کړی دو چې چانو دو کړی په مالی او په جاني هو دا سمه پیسې په سره خو ته د مجاهد نن مې بیا دای خو ارمان خبره سی بس کوم یمو خطر بیا نشته ورسره یمو د پکړې خیال نشته ورسره ته خدای په خطر یې بیا شروع وکړه هر همیشه مې دا سوره تکړه یې دا پکړې ورته چاو دا ټول صاحب چې ته د موسی ورور یې د مو په تر سره د مو په عزت خپه شه چې ته نه خپه کېږې دا 5 روپۍ نه خپه کېږي نه خپه کېږي تر به خپه شه عزتمنه زما خبره تاسو کا نور زمين د زمين پښتش گزاره وره خبره کوي تاسو خوږه مسالې کېسته یار مشتو سمېږي کچېره په تاسو ولګا مشتو ساجي سون نه مانی او دا خلته خو وره دا نه تاسو تاسو بیا چې دا خلته مو وره چاول د مرچ کړایا مو ته دا شای نه کړو دا مرجو دا زلاب غیا دا شورما مخبره شورما هغه قبایلي رواج رسم رواج ادم عزت ادم جرګه ادم مشار ادم قبایلي رسم رواج متقابل دی والله تقابل ته د تو قانون متقابل نه دی متقابل نه متقابل کوي دا څه نه عزت منه قرباني وکړي تیار شئ خو بیا درته وایو چې بیا مو ته ډېر خلک یې چې ته لکه چې بیا تورې کوژه دي ته ته ډېر خلک نسته زه وینو مرګ په خپله ورځ دی بیا درته وایم چې که بیا د ځای ورور وي یو معمولي ایمان په ژوند کې تازه کوي هر څوک نر ښځې وړه زوړه نوجوان یو ایمان په ژوند کې تازه کوي مسلماني چې به د څوک تو سره غلطه کو څوک ته تو بېعزتي کو څوک ته تو مال جان ته نه کسي لکه ډاکټر صاحب چې وویل یو تو څوک عزت ته نه کسي بیا یې ته وا سلام پوهېږې نه پوهېږې یې ته بیا وایه چې وا سلام نه مې زیا یم نه ورور یم نه مې تربیر یم نه مې عزیز یم ته چې مو بېعزته کوې ته ټوله ښه یم زه پهله ښه یم دا نه څه خبره سره کړي مو درته وویل کچېره پټ شپ کې چانه ډارېږې یې ته غږ نه کوې یې ته خوله نه ورته وې
زه دې وینا په یو چرګه کې په یو څه ځاګ نه ورکې چې نه غنارې نه کومه داسې سیاړې ورکې تاسو په ورته وړه خبره یار سړي دې صفه خبره کی کلامن هوله صفه خبره کی کلامن هوله رښتیا خبره کی کلامن هوله د 40 نه تراوي چې تمه ډېر عزت مانې تمه ډېر عزت مانې دا په چامر هوله به ته شروع چې مو ته عزت مانې بیا مو عزت وسته ډېر مهرباني کچره مې داس خبره شي داس